سلامونه او درنښت پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته خو په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکی بار بار گفتیم که سیاست فعلی افغانستان سیاست متوازن هست به این معنی که دیگه افغانستان میدان رقابت های منفی کشورهای منطقه و جهان و قدرت های بزرگ نباشه. د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګریزې لارې اسلام آباد تړلې دي. امیر خان متقي وایي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګریزې لارې د پاکستان له لوري تړل شوې دي. لکه څنګه چې د اسلامي نظام راوستل یو لوی قرباني غوښتل، اوس د اسلامي نظام ساتل هم لوی قرباني غواړي او یوازې د اسلامي نظام ساتل د الله په دین کې کیږي. په هیواد کې د اسد 40مې منځلو دوام د ګڼ شمېر ولایتونو اوسېدونکو د اسد 40مې څخه په منځغونډو کې په افغانستان کې له شته نظام څخه ملاتړ څرګند کړ. او د عمران خان د خوشي کېدو په غوښتنه په پاکستان کې پراخ لاریونونه. دا هم پوره خبرونه. د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقي له بي بي سي سره په مرکه کې د افغانستان د کورني وضعیت، نړیوالو اړیکو او د نجونو د زده کړو په اړه څرګندونې کړي. نوموړي ویلي د افغانستان خلک له اوسني حکومت څخه راضي دي او په ټول هیواد کې ملاتړ شته. متقي ویلي اسلامي امارات له ډیرو هیوادونو سره ښې اړیکې لري او له 40 ډیرو فعال سفارتونه او قونسلګرۍ لري. هغه ټینګار کړی چې د اسلامي امارات په رسمیت نه پیژندل د ځینو هیوادونو خپله پریکړه ده. د اسلامي امارات د حکومت د جوړښت په اړه ښاغلي متقي ویلي چې حکومت یې ټول ګډونه دی او په بېلابېلو دولتي ادارو کې اوس هم ښځې په کار بوختې دي. د نجونو د زده کړو په اړه یې ویلي له 6 ټولګي پورته زده کړې تر امر ثاني پورې ځنډول شوي، خو په مدرسو کې د نجونو زده کړې روانې دي. د نړیوال نظام په چوکاټ کې د افغانستان د ځای پر سر بحث له رسمیت پیژندنې نیولې تر سیاسي او اقتصادي اړیکو تر پراختیا پورې لا هم د کابل د بهرنی سیاست له مهمو موضوعاتو څخه دی. د اسلامي امارات د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقي له بي بي سي سره په یوه تازه مرکه کې د افغانستان د نړیوالو اړیکو، د هیواد د کورني وضعیت، د حکومت د جوړښت او د نجونو د زده کړو په اړه خبرې کړې دي. متقي د دې پوښتنې په ځواب کې چې ولې ځینې هیوادونه لا هم اسلامي امارات په رسمیت نه پیژني، ویلي چې دا د هر هیواد خپلواک تصمیم دی. د هغه پر وینا که کوم هیواد اسلامي امارات په رسمیت نه پیژني نو د دې پریکړې دلیل باید له هماغه هیواد څخه وپوښتل شي. له بلې خوا د اسلامي امارات د بهرنیو چارو وزیر د کابل د اړیکو د پراختیا په اړه ویلي چې افغانستان له ګڼو هیوادونو سره ښې اړیکې لري. هغه ادعا کوي چې اوس مهال د افغانستان له 40 څخه زیات سفارتونه او قونسلګرۍ په بهر کې فعالې دي. د کابل په باور دا د نړۍ له بیلابیلو هیوادونو سره د افغانستان د ډیپلوماتیک تعامل د پراخېدو څرګندونه کوي. ولی تعلقاتی که امروز ما داریم با کشورهای منطقه و با کشورهای جهان و بسیار از اون بالاتر است مثل که دو وقت بود. ولی الحمدلله ما بیش از 40 نمایندگی های سیاسی فعال داریم، سفارتخانه ها و کنسولگری ها. تجارت ما با هر کشوری که میخوایم با کدام مشکل روبرو نشدیم الحمدلله. و این تعلقات است که عملا الحمدلله مشکل تا بسیار جای حل هست. ولی یکی چرا کشورها امارت اسلامی افغانستان را به رسمیت نشناخته؟ به نظر ما این تعلق داره با فیصله سیاسی اونها، ولی عملا مشکل نداریم. متقي د دې مرکې په بله برخه کې د اقتصادي اړیکو پر پراختیا ټینګار کوي او وایي افغانستان چمتو دی چې له هر هیواد سره سوداګریزې اړیکې او راکړه ورکړه ولري. د هغه پر وینا د اسلامي امارات اړیکې له یو شمېر هیوادونو سره د تیر په پرتله ښې شوي دي او کابل غواړي دغه اړیکې لا نورې هم پراخې کړي. خو د دې مرکې یوه برخه د کابل او تهران اړیکو ته ځانګړې شوې ده. په دې برخه کې د اسلامي امارات د بهرنیو چارو وزیر د ایران د اسلامي جمهوریت د پخواني مشر علي خامنه‌ای د جنازې مراسمو ته د اسلامي امارات د ځینو مخالفانو د بلنې په اړه غبرګون ښيي. متقي وایي اسلامي امارات په دې اړه خپل اندېښنه او شکایت له ایراني چارواکو سره شریک کړی دی. دغه پر وینا د دغو کسانو د بلنې دلیل باید له ایراني چارواکو څخه وپوښتل شي. دنیا خودی طور نمیگه که اگر زنها شامل میشه پس حکومت هم شامل هست ورنه نیست. بعض اوقات میگه که
جنگ سالارا، بعضی اوقات میگه که تنظیم ها، بعضی اوقات میگه که اشخاص. ولی در حکومت فعلی افغانستان اگر گپی قوم است، خو از هر قوم مردم هست. اگر از ولایت است، از هر ولایت مردم در حکومت هست. اگر از با حساب مسلک باشه، از هر مسلک در حکومت هست. ولی گپ زنها اینطور هم نیست که بیخی در هر بخش هرچی بند شده. ما شما میبینیم بیش از 3 میلیون شاگردهای اوناس، طبقه اوناس در مدارس و در مکاتب سبق میخوانه و در مدارس خود تا انتها میخوانه. در او مضامین عصری هم داره. در کار اگر شما ببینید در 2021 در حدود تقریبا 25-30 هزار زنا در بخش اقتصاد کار میکرد، حالی به 120 هزار رسیده. 2.5 هزار جواز تجارتی توزیع شده، حالی قریب به 10,000 توزیع شده. یعنی در تمام بخش‌ها خو هیڅ مشکل نه. په کور دننه د حکومت جوړښت او په دولتي چارو کې د ښځو د ونډې کچه هم د دې مرکې له مهمو موضوعاتو څخه و. د اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزیر اوسنی حکومت ټول شموله بولي او وایي چې ښځې لا هم د دولتي ادارو په بیلابیلو برخو کې په دندو بوختې دي. خو د نجونو د زده کړو په اړه متقي وایي نجونې په دیني مدرسو کې زده کړې کوي او د هغوی زده کړې تر 6م ټولګي پورې دوام لري. د هغه پر وینا له 6م ټولګي پورته د نجونو زده کړې تر امرساني پورې درول شوي دي. اصلا کشورها، حکومتها، تنظیمها و اجتماعات که اونجا دعوت شده بود مراتب داشت. ما به سطح حکومت افغانستان دعوت شده بودیم. با اونها هم ایران تعلقات دیری نداره. اونها هم دعوت کرده بود ولی خوب نکرد. با مسئولین جمهوری اسلامی ایران ګیله کردیم. د اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزیر تازه څرګندونې په داسې وخت کې مطرح کیږي چې کابل له نړۍ سره د خپلو سیاسي او اقتصادي اړیکو د پراختیا هڅې کوي. خو سره له دغو هڅو د اسلامي امارت د رسمیت پیژندنې موضوع، د حکومت جوړښت او د نجونو د زده کړو وضعیت لا هم له نړیوالې ټولنې سره د افغانستان د تعامل له مهمو مسألو څخه دي. په دې اړه د لا بحث په موخه د سیاسي چارو شنونکی سید عباد الله صادق را سره مېلمه دی. صادق صاحب تاسو ته هم ښه راغلاست وایم. صادق صاحب د اسد 40مې په درشل کې یو د اسلامي امارت اقتصاد محور بهرنی سیاست ته پکاتو په تیر یو کال کې د اسلامي امارت بهرنی لاسته راوړنې او پر وړاندې ننګونې څه وې؟ بله، سلام او درناوی تاسو ته، ستاسو لیدونکو او اوریدونکو ته د دغه ورځې په مناسبت ټول ولس ته د مبارکۍ پیغام. یقینا د افغانستان خو ګورئ تاسو چې دا د یوې ورځې او 2 ورځې د 1 کال او 2 کال خبره نه ده، دا د 500 کالو د یو لوی ناورین خبره ده. نیمه پیړۍ دلته جګړې شوې دي. لوی غټ قدرتونه لکه اتحاد جماهیري شوروي، ورپسې بیا ناټو، د هغې نه مخکې داخلي جګړې، د سیمې استخبارات، د سیمې د هیوادونو په تیره بیا د مغرض ګاونډي دسیسې، توطیې، مداخلې او په لوی سټیجونو باندې د افغانستان په تړاو باندې ناسمې څرګندونې بالاخره د دې باعث شوي دي چې په افغانستان کې په اقتصادي لحاظ باندې، په امنیتي لحاظ باندې او د نورو هیوادونو هغه فکر او اند او تفکر چې د یو هیواد په تړاو، د یو ملت په تړاو باندې وي، هغه ډیر زیات خدشه‌دار شوی دی او دلته مختلفې ډلې وي، مختلف افکار یا د کمونیزم او د سوسیالیستي نظام په وړاندې اسلامي مبارزه تر شای بیا د امریکا او د اروپایي او د غرب هیوادونو ملاتړ، بیا د هغې نه وروسته د تروریزم په وړاندې جګړه، هغه بیا افغانستان میدان د جګړې وګرځېده. یعنی هم د سړو جګړو قربانو، هم د تودو جګړو، هم دلته د لوی هیوادونو موخې وي، اهداف او ستراتیژیک اهداف باید هغې ته رسېدلي وي او هغوی متاسفانه خپل دغو موخو ته د رسېدو لپاره افغانستان هدف وګرځو، افغانستان میدان وګرځو چې دلته یو داسې هیواد دی چې نو دا هغه ناورینونه او هغه مشکلاتو د 500 کالو د جګړې، دلته د سړې جګړې، د تودې جګړې، د کورنیو جګړو، د بیروني مداخلو، د توطیو، د دسیسو، بالاخره افغانستان په اقتصادي لحاظ باندې وځپل شو، په نظامی لحاظ باندې تر سوال لاندې راغی، په امنیتي لحاظ باندې د یو شمیر
لوی هیوادونو انګیرنې داسې شولې چې ګواکې افغانستان د تروریستانو ځاله ده، دلته نړۍ ته به خطر متوجه کیږي. د یو بلې جګړې د صفحې د پرانیستو لپاره امریکا غوښتل چې په افغانستان کې باید حضور ولري، نظامی حضور ولري. د دې نظامی حضور لپاره باید دوی پالما ولري، او هغه پالما د 11 سپتمبر و چې دوی ته خپله بعضي امریکایي سیاسیون او جنرالان حتی انسایډ جاب وایي چې دا هغه څه چې یو لوی ناورینې په منطقه کې خصوصا د افغانستان لپاره چې د روسانو سره د جګړې نه راوتلی او داخلي جګړو ځپلی او د یو عالم ستونزو سره مخامخ وو. افغانان مهاجر وو، افغانان وژل شوي وو، افغانان په خپل کور کې نارامه وو. دوی 11 سپتمبر د تروریستانو یا د تروریزم په وړاندې د جګړې په نوم باندې ټوله دنیا راغونډه کړه. په افغانستان کې بیا یو حشر وکړ، بیا یو لوی ناورین رامنځته شو. عملاً د افغانستان جګړې ته راودانګلي او ډېرې خطرناکې وسلې استعمال کړلې. افغانستان بیا یو جګړې طرف ته ټیلوال شو او دلته امریکایانو 20 کاله د تروریزم په نوم باندې جګړه وکړه. یو حکومت چې د اسلامي امارت یو 4 کلنه دوره و، 13 دوره هغه ونړېدله. دلته تعصبات او ژبني، قومي، سمتي، حزبي او تنظیمي او په مختلف حتی مذهبي چې افغانستان کې د دې تصور نو، مذهبي تاوتریخوالي ته او تعصباتو ته لمن وهل شوله. حتی افغانانو یو بل نه منل. بلاخره دې ته خبره ورسېدله چې امریکایان د جنګ ستړي شولو او دې ته اړ شولو چې باید افغانستان پرېږدي. نو ویلی شو چې د افغانستان ناورین یا د اقتصاد یا د مرکزي حکومت یا دلته د سولې او د ثبات دا اوسنۍ خبره یا د 4 او د 5 کالو خبره نه ده، دا د 50 کالو خبره ده. او فکر کوم چې دغه 50 کلنه جګړه د لوی ناورین په افغانستان کې دا د مختلفو افکارو جګړه، د مختلفو ستراتیژیو جګړه، د مختلفو اهدافو او موخو ته د رسیدو لپاره عملاً یعنی لوی حکومتونه د یو بل په مقابل کې واقع شولو. نو د افغانستان وځپل شو. اوس دا نشو ویلی چې زمونږ اقتصادي وضع یا زمونږ به هیوادونو سره هغه تعامل او مناسبات، سیاسي مناسبات، ټولنیز مناسبات، اقتصادي مناسبات څنګه ورغول شي. یقینا چې دا وخت غواړي، دا اعتبار، دا باور یو ځل بیا باید افغانستان هم ثابت کړي، نوره نړۍ هم په دې باندې باورمند شي. نو زما فکر چې دا د 4 یا د 5 کالو مشکل نه دی، دا مشکل افغانستان ته، افغانانو ته، افغاني سیاستوالو ته دا د 50 کالو نه راپاتې دی. صادق صاحب، پرون د ملګرو ملتونو یا یونما اعتراف وکړ چې په افغانستان کې سوله او امنیت خوندي دی. دې ته په کتو آیا نړیواله ټولنه اړه نه ده یا نړیواله ټولنه ته پکار نه ده چې افغانستان نظام یا د اسلامي امارت نظام په رسمیت وپېژني؟ ګوري داسې ده چې هاشمي صاحب یقینا دغه ما چې مخکې اشاره وکړه چې د 50 کالو مشکلات به په 15 ورځو کې یا په څو لنډ موده کې به حل نشي. نو د دې لپاره اوس ورو دا هیوادونه راوړاندې کیږي. تاسو وکتل چې په 4 کال باندې بالاخره روسانو دا ومنله چې افغانستان یو عیني واقعیت دی او پوتین اعتراف وکړ چې بالاخره باید افغانستان په رسمیت وپېژندل شي. پر رسمي تعامل سره موږ کولی شو د افغانستان کې ستونزې یا خپل هغه کوم بې باوریانې چې دي یا د حکومت ترمنځ چې د دوه حکومتونو ترمنځ یا دغه نوې تشکیل حکومت یو تحول راغلی دی، د دوی ترمنځ روابط ټینګ شي، مناسبات ټینګ شي، اقتصاد وده وکړي، همکاري رامنځته شي، سوله او ثبات ته کار وشي، سیمه ییز امنیت ته کار وشي، د تروریزم په وړاندې، د مخدره توکو په وړاندې هغه خطرات چې د داعش نه متوجي دي منځنۍ اسیا ته او یا خپل روسانو ته، دې دپاره نو نه کېږي چې موږ د افغانستان سره یا د اوسني حکومت سره موږ تاوتریخوالي نه کار واخلو، موږ تقابل نه کار واخلو. باید تعامل وکړو، باید راوړاندې شو، باید د خبرو اترو له لارې، د گفتمان له لارې، د سیاسي ډیالوګ له لارې چې سیاست یې لاره ده، خبرې اترې لارې دي او د مشکلاتو د حل لپاره انساني عقل دی، تفکر دی، تعقل، تعمق دی او همداسې سیاسي تدبر دی چې په دې بنیاد باندې موږ کولی شو امنیتي ستونزې هم حل کړو. کوم د تروریزم په وړاندې جګړه ده، د دې په وړاندې یعنی یو همګیره جګړه وکړو، یعنی یو د بل لاس ونیسو. دا خو یو نړیواله پدیده ده، همداسې د کوکنارو کرکیله یو نړیواله پدیده ده چې هغه اسلامي امارت عملاً وښودله چې دغه دوو پدیدو سره عملاً مبارزه کړې ده، تروریزم سره. دلته دوی خپل لاس او ګریوان دي او هغه ځپي په
په هر ځای کې چې سر راوچتئ. همداسې د کوکنارو کرکیله تقریبا تاسې ګورئ چې یوناما او ملل متحد په خپله غږ کوي چې هغه تقریبا 90 یا 95% له منځه تللې ده. د دې پدیدې په وړاندې مبارزه کیږي، نه یوازې د دغه بوټي په وړاندې، د دې د کرکیلې په وړاندې، باوجود د دې چې نړیواله ټولنه په دې باره کې د افغانستان سره یا هیوادونه مرسته نه کوي د بزګرانو سره او د زراعت په تړاو او د اوبخوار په تړاو. خو بیا هم یو داسې مبارزه شوې چې دوی ته په دې لار کې قناعت ورکړی دی. د تروریزم په وړاندې جګړه کیږي، مرکزی حکومت موجود دی، ګاونډیو ته مشکلات نشته دی. خپله تاسې ولیدل چې یوناما بار بار په خپلو راپورونو کې په لوړ سټیج باندې د امنیت شورا کې دا غږ کوي چې افغانستان اوس په ثبات کې دی، د دې ثبات باید وساتل شي. او پاکستان ته ګوتڅنډنه شوې ده چې دوی په افغانستان باندې حملې کړي دي. په هغه حملو کې تقریبا 1400 انسانان په دغه 2 کالو کې له منځه تللي دي، چې یوه غټه نمونه 450 کسان یوازې د امید په شفاخانه کې چې هغه د همدغه کوکنارو د استعمال او د کرکیلې او د دوی د معتادینو په وړاندې چې کومه مبارزه وشوله، او هلته هغوی دپاره د امید په نوم باندې یو شفاخانه جوړه شوله چې دوی بیا صحتیاب شي، ټولنه کې مدغم شي. له بدبخته چې زمونږ دغه ګاونډي زمونږ امن، زمونږ سوکالي، زمونږ د وطن کې د بیا آبادۍ دپاره، د صحت دپاره، د ترقۍ او د پرمختګ دپاره، د هیوادونو سره د همکارۍ دپاره دا اصلا لیدلی نشي. نو حملې وکړلې، تورونه یې ولګول، توطیې وکړلې، دسیسې کوي، په لوی سټیجونو د افغانستان په تړاو ناسمې څرګندونې کوي. دا هغه څه دي چې فکر کومه چې د هیوادونو ورو ورو اوس دا خبره درکړې ده، چینایانو درکړله، سفیر یې ومانه. همداسې هندوستان ته زمونږ 3 وزیران د افغانستان یا د اسلامي امارت سفر وکړ، چې د صحت وزیر او همداسې د خارجه چارو وزیر او د تجارت او د اقتصاد وزیر ته سفر وکړ. لاسته راوړنې درلودلي او د هغه هیواد اعتماد یې لاسته راوړی دی. په همغه سټیجونو باندې چین، روسیه او هندوستان غوندې د منطقې په سطح او د نړۍ په سطح لوی هیوادونه دي. دوی د افغانستان د امن، د ثبات، د همکارۍ، همغږۍ، د کومک او د مرستې په تړاو په لوی سټیجونو باندې د افغانستان په اړه باندې غږ اوچتوي. دا هغه څه دي چې یقینا افغانستان سټیپ بای سټیپ په مخ روان دی. اروپایي ټولنه راوړاندې شوې ده، هلته 6 استازي منل شوي دي او اسلامي امارت ته د یوې ورځې دپاره د مهاجرینو په تړاو ویزې ورکړلې. یعنې اصلا نړۍ اوس دې ټکي ته رسېدلې ده چې د اسلامي امارت سره که خبرې نه کېږي، که د دوی سره تعامل نه کېږي، د مشکلاتو په اړه، که هغه د مهاجرینو دي، که د هغوی د داخلي ستونزې دي یا په هیواد کې کوم جرایم ترسره کېږي، افغانان یې ترسره کوي، د اسلامي امارت څخه باید خبرې وشي. د اقتصاد په تړاو، د امنیت په تړاو، د بیا مناسباتو د رغونې په تړاو باندې باید دوی د اسلامي امارت سره خبرې وکړي. او دا فکر کومه مثبت ګامونه دي د دغه هیوادونو له لوري. او دا چې ملل متحد هم دغه اعلان کړی دی چې مثلا دلته اوس ثبات موجود دی، نو دا ثبات باید وساتل شي. دا باید څنګه وساتل شي؟ که موږ یو 50% یا 80% د افغانستان د ثبات لپاره، د سیمې د امنیت لپاره، د هیوادونو سره د تروریزم او د کوکنارو د کرکیلې او د غیر قانوني مهاجرینو په تړاو کړنې ترسره کیږي، اقدامات ترسره کیږي، دا باید یو طرفه نه وي. دا باید یوازې افغانستان ته منسوب نشي او نه یوازې دوی پورې وتړل شي. دا نړیوالې پدیدې دي او په دې تړاو باید ټول هیوادونه چې افغانستان د دې خبرې باید مرکز وي. نو فکر کومه چې دا به نیک اقدامي، دا ښه اقدام دی. دا ثبات باید وساتل شي، دا غږ باید لا پیاوړی شي تر څو په جنګ ځپلي افغانستان کې، په وروسته پاتې افغانستان کې، د نړۍ څخه د لرې افغانستان کې یو ځل بیا دغه د اتصال یوه نقطه جوړه شي او افغانستان د اقتصاد او د امنیت او د تګ راتګ او د سیاسي مناسباتو او د کلتوري مناسباتو او د فرهنګي مناسباتو په لحاظ باندې په یو لوی مرکز باندې بدل شي. مننه. د سیاسي چارو شنونکی سید عباد الله صادق په خپرونه کې مو له ګډون څخه نړۍ مننه کوم. مودان صادق صاحب مننه تاسو. د یک تلویزیون قدرمن او معزز لیدونکو زما خبرې سر به اسمام دی ځای پای ته ورسید. در بیا ښې چارې.